الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. در رمضان المبارک میاش چې سلف بدیت شهر المبارک، شهر القرآن او شهر الاعمال ویله. د نیکو د جمع کولو میاش، د الله د رضا کولو میاش او د قرآن د تلاوتونو میاش ده. رمضان کې پکار دی چې سړی ډیر اعمال وکي او ډیر هغه طرق د خیر سړی اختیار کړي د لپاره چې انسانانو نه الله راضي شي. خو لیکن د بعضې اعمالو نه هغه دا دي چې صحابو په هغه باندې ډیره توجه ورکوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه اعمال ډیر کوله او ترغیب به یې موږ ورکو. یو د هغه اعمالو نه قیام اللیل دی چې هغې ته ویل کېږي تهجد. د شپې په څه حصه کې الله رب العالمین ته ودرېدل او د الله بندگی کول. په دې تهجدو کې الله رب العالمین په خپل قرآن کې چې کله د عباد الرحمن صفت کوي او هغه بندگان چې د الله خالص بندگانی الله ته ډیر نږدې، الله دا ډیر صفات بیانوي. یو صفت پکې دا دی: والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. د الله په خالصو بندگانو کې او په عباد الرحمن کې هغه خلک هم داخل دي چې کم خلق الله رب العالمین د پاره شپې شوګیره کوي او شپې د الله بندگی کوي، الله د پاره قیام کوي او الله د پاره سجده کوي. کم انسان چې په دنیا کې دا غواړي چې زه د الله په نږدې بندگانو کې راشم او په عباد الرحمن کې راشم، هغې له پکار دی چې شپې تهجد کوي او د خپل شپه کې الله رب العالمین له څه نه څه ټیم ورکوي دې لپاره الله موږ نه راضي شي. د تهجد دویمه فایده چې دا هغه انسان ته عزت ورکوي. حسن بصری په قول کې راغلی رحمه الله او یو روایت کې هم راغلی دی چې جبریل علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلیو چې عش یا محمد ژوند کوه، یو ځل به ته د دې دنیا نه رسقتېږې. او بیا په آخر کې دا ویلیو چې واعلم ان شرف الدنیا من قیام اللیل. په دې خبره باندې پوه شه چې د دنیا عزت چې تا ته ملاویږي دا په قیام اللیل باندې ملاویږي. نو که یو سړی دا غواړي چې ما ته عزت میلاو شي، زه د بندگانو په نسب باندې دروند شم، د الله په نسب باندې دروند شم، نو دا د تهجدو د قیام اللیل لحاظ ساتي. انشاءالله تعالی د دنیا عزت به هم ملاویږي او د آخرت عزت به هم ملاویږي. درېمه فایده د تهجدو چې دا هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته دعا کړې ده چې کم سړی تهجد کوي او کم سړی د قیام اللیل لحاظ ساتي. صحیح حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو: رحم الله امرأ قام من اللیل وصلى. الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي چې شپې را پاسي وصلى او مز وکړي. او بل روایت کې راغلی چې خپل اهل، خپل کور والا، خپل بیبي هغه هم ځان سره را پاسي. که هغه چېرته را پاسېدو نه انکار کوي نو دا په هغه په مخ باندې اوبه واچوي دې دپاره چې رایق شي او د الله بندګي دواړه وکړي. نو د نبي صلی الله علیه وسلم دعا حاصلول د هغه سړی به حاصلوي چې کوم سړی الله ته ډیر نږدې او د پیغمبر دعا چې دا په دې کې شک نشته دی، په دې کې شبهه نشته دی چې دا خامخه قبلیږي. نو هغه سړي ته محمد رسول الله دعا کړې ده چې کوم سړی د قیام اللیل لحاظ ساتي او د تهجد لحاظ ساتي. په جنت کې یو بنگله ده، نبی صلی الله علیه وسلم د هغه بنگلې باره کې داسې ویلي وو چې یرا ظاهرها من باطنها. د دې بنگلې ظاهر چې دی دا د دننه ښکاره کېږي. ته چې کله دننه په هغه بنگلو کې ګرځې او دننه چې کله ولاړې نو د هغې ظاهر به تا ته ښکاره کېږي، او کله چې بار ته ولاړې نو د هغې باطن به تا ته ښکاره کېږي.
صحابه ویل لمن هي یا رسول الله، دا بنگله به الله چاله ورکوي، دا قصور دغه بنگلې به چاته ملاویږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و درې کسانو ته دا بنگلې به الله ورکوي. یو هغه سړی چې کوم سړی اخلاق خستی، دویم هغه سړی چې کوم سړی په مسکینانو باندې خرچه کوي، او ورجل صلى بالليل والناس نيام، او هغه سړی چې د شپې مونځ کوي او خلک ودی. نو الله رب العالمین به دا بنگله دغه انسان له ورکوي. نو د تهجد نور هم ډېرې فایدې دي، که سړی هغه فایدې ولټوي په قرآن او حدیث کې په سوونو باندې فایدې دي. نو دا د رمضان میاشت ده، پکار د هر مسلمان رور له او خور له دا پکار د چې کله پښمني له راپاسي، نو د خوراک نه نیمه ګنټه یوه ګنټه مخکې راپاسه، 2 رکعاته مونځ وکړه، 4 رکعاته مونځ وکړه، او بیا الله ته دعا وغواړه. ان شاء الله تعالی الله به زمونږ ډیر مشکلات او ډیر مصیبتونه الله حل کړي. الله رب العالمین دې وکړي چې مونږ همت پیدا کړي چې مونږ د الله بندگی په صحیح معنو باندې او په صحیح طریقه باندې وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.